پکتیکا ولایت د مرکز شرن ښار ته مجاهدین ورسېدل. الحمدلله ښار مکمل فتح سو. ډېری قمندانان عسکر تسلیم سو، ډېر مهمات یې تسلیم کو. مجاهدین دا د بازار ته راورسېدل. انتظار مه کوه لکه دې خبرې موږ ډېر مصروف یو، انتظار مه کوه. دا د بازار مرکزي چوک دی، د مرکز شرن مرکزي چوک دی. د مجاهدین د رسېدو په حال کې دی او بعضې را رسېدلي دي، هېڅ ستونزه نشته او تقریبا زیات شمېر عسکر تسلیم شوي دي او مهمات یې راوړي دي.